الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یورور پوښتنه کړې ده چې آیا بغیر د خطبې نکاح صحت لري که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، خطبه په نکاح کې مستحبه ده. که چیرې ونه ویل سي د نکاح عقد شوی دی، نکاح صحیح ده. اعلاء السنن 11 جلد 8 صفحه او داشان رد المحتار کی راځي ويندب اعلانه وتقديم خطبه. د نکاح اعلان مستحب دی او د نکاح تر تړلو د مخه خطبه ویل مستحب ده. که چیرې دا خطبه ونه ویل سي نکاح صحیح ده. رد المحتار 3 جلد 8 صفحه او همداشان الفقه الاسلامي 9 جلد 8611 صفحه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.